السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما محترم و عزتمندو، الله جل جلاله انسان د خوشحالۍ او د غم د دواړو شیزونو مرکز ګرځولی دی. بعضې وختونو کې انسان ته دومره تکلیف ورسي دا د ده د برداشت نه بهر وي. دا سړی وي او که ښځه، ده ته دومره تکلیف ورکړی شي دی بې بسه شي. د ده د خبرې اورېدلو والا هیڅوک نه وي. کله دا د خاوند د طرف نه وي، کله دا تکلیف د ښځې د طرف نه وي، او کله د سخرګنۍ د طرف نه وي، کله د بل انسان د طرف نه وي. دومره تکلیف ورکړی شي چې د برداشت نه بهر وي. د ژوند ورسره مکمل چې دی هغه ډسټرب شي، دی پریشان شي، دی حیران وي. ان تر دې پورې خبره ورسي طلاقو ته نوبت راپېښ شي، طلاق واقع شي، کور وران شي، ذهني ټینشن پیدا شي. بعضې وختونو کې انسان باندې داسې بندشونه شوي وي، د ده زړه سوچ کوي مګر څه کولی نشي. ځکه که دی کوي نو خلف د ده خلاف کیږي، د په عزت باندې حملې کیږي، د خلاف منصوبې جوړیږي، د ده د بندامولو کوشش کیږي. هر قسمه تکالیف ده ته په رسولو کې کوشش خلک کوي. نن زه تاسو ته یو داسې وظیفه ښیم، د هغې کمال به تاسو په خپله وګورئ. دا د قرآن کریم یو آیات دی. الله جل جلاله خپل محبوب صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړی دی. هغه آیات هغه وخت نازل شو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سخت تکالیف او مشکلاتو سره وخت تېرېده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته به خلکو له طرف نه ډېر تکلیفونه ورکېدل، کاڼي به پرې ویشتلی کېدل، ښکنځلې به ورته کېدلې. هر قسمه تکلیف په پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته رسو، دې پورې چې خپل قریبي رشته دارانو مخالفت وکړو. الله جل جلاله خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته تسلي ورکړه او دا آیات یې پې نازل کړ. سوچ وکړو محترمو، په دې دور کې هم خلکو ته انصاف نه میلاوېدلو د وجې نه پریشانه دي. نه عدالت انصاف ورکوي، نه پولیس محکمه انصاف ورکوي، نه معاشره انصاف ورکوي، بلکې په اصل انصاف د کوم ځای نه میلاویږي؟ یقینا د الله جل جلاله د طرف نه به انصاف میلاویږي. هغه د انصاف ځای دی. انسان اخري امید هم دغه ځای ته رسي. آخر الله جل جلاله خپل محبوب صلی الله علیه وسلم ته عزت او کامیابی ورکړه. په کومو گلیانو کې به پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته تکلیف ورکولی کېده، کومو محلو کې به ورته تکلیف ورکولی کېده، هلته پیغمبر علیه الصلاة والسلام فاتح جوړ شو، داخل شو. په کوم ځای کې به پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مونځ نه منع کېده، هلته د الله جل جلاله نوم بلند شو. محترمو عزتمندو، که موږ سوچ وکړو تکلیفونه، پریشانیانې، مصیبتونه دا دایمي نه وي. الله جل جلاله څه وخته پورې وساتي، بیا د انسان نه لرې کوي. دا د انسان دپاره یو امتحان وي. دغه تکالیف دا که ستا په خپل کور کې وي، دا ستا د سخرګنۍ د طرف نه وي، دا په دفتر کې وي، یا یو داسې ځای کې چې ظلم او تکلیف سره ستا ورسره مخ دی، الله جل جلاله طرف ته رجوع کول پکار دی. هغه سره خپل تعلق جوړول پکار دی. ځکه دا تکلیف لر کول د انسان په وس کې نه دي. ځکه دا ډیره ضروري ده. په دې باندې به انسان صبر کوي، دا خپل معاملات او فیصله به الله جل جلاله ته سپاري. که ټول عزتونه د الله جل جلاله سره دي، هغه خپلو بندګانو ته عزت ورکوي. الله جل جلاله قرآن کریم کې فرمایي: من کان یرید العزة فلله العزة جمیعا. الله جل جلاله چاته وغواړي عزت ورکوي. ټول عزتونه الله جل جلاله سره دي. دا آیات روزانه بیا ځلې ولولئ، خاص طور باندې د مازدیګر مونځ نه وروسته او 21 ورځې مسلسلې ولولئ. یا د الله جل جلاله نه دعا وکړئ، انشاءالله الله جل جلاله به ستاسو دا ټول مشکلات حل کړي. دشمنانو د شر نه به الله جل جلاله ستاسو حفاظت وکړي. الله جل جلاله به دله عزت درکړي. انسان به څه عزت ورکوي؟ الله جل جلاله چې دله عزت درکړي بیا به بې عزته کېږي نه. الله جل جلاله چې د تکلیف لرکي بیا در باندې څوک تکلیف نشي راوستلی. تا سره د الله جل جلاله مدد شامل حال شي، یا د هغه د مدد د ویستلو نه هیڅوک تا نشي ویستی. الله جل جلاله سره خپل جوړ پیدا کوي، الله به د الله عزت درکړي. دا آیات خپل ژوند کې اعمالو کې شامل کوي. بیا په خپله وګورئ
الله جل جلاله ستاسو مشکلات څنګه اسانه. الله جل جلاله اسانولی شي. هغه د طاقت خاوند دی. هغه یې لر کولی شي. انسان که ډېر کوشش وکړي خپل طاقت باندې د چا تکلیفونه نشي پورته کولی. څو پورې د الله جل جلاله مدد او نصرت د سره شامل حال شوی نه وي، د الله جل جلاله مدد هله حاصلېږي. دی هغه طرف ته رجوع کړي، هغه یاد کړي. الله جل جلاله دې زموږ تمام مشکلات ختم کړي. هغه په کور کې وي که په دوکان کې وي که چېرته هم وي، مسایل دی الله جل جلاله زمونږ ختم کړي. آمین.